سلامونه ګرانو ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. دوستانو که تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل نشان باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته پر وخت سره در ورسیږي. دوستانو نن تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم چې موږ څنګه کولی شو حساب کې خپل اکاونټ جوړ کړو او پیسې پکې وګټو او خپل موبایل ته یې ولیږو. نو دوستانو دغه ویډیو را سره تر پایه وګورئ تر څو کوم مشکل سره مخامخ نه شئ. نو راځئ لومړی به تاسو پلی سټور خلاص کړئ. پلی سټور کې به تاسو په سرچ کې ولیکئ حساب پې، دا به تاسو ولیکئ. دا دلته په سرچ کې ولیکئ حساب پې. دا مو کله چې ولیکه او دا به تاسو سرچ کړئ. کله مو چې سرچ کړو دغه اپلیکیشن تاسو ګورئ، دغه به له ځان سره انسټال کړئ. دا مخکې له ما له ځان سره انسټال کړی، زه دا خلاصوم. کله مو چې خلاص کړ دغلته بیا تاسو ته دا ډول صفحه خلاصه سي. دلته به تاسو کوم هیواد یاست دلته هغه هیواد تاسو سلیکټ کړئ او دلته لاندې به خپله د موبایل شمیره ورکړئ. هغه شمیره به ورکړئ چې فعاله وي. تاسو ته یو کوډ راځي، هغه شمیره به ورکړئ. زه یوه شمیره ورکوم. شمیره به ورکړئ او بیا به په دې دا به تاسو ټیک مارک کړئ او بیا به کوډ ترلاسه کړئ. په دې باندې به کلیک وکړئ. لږ ورته منتظر کیږو دوستانو دلته کیدای شي تاسو ته کروم براوزر هم راشي. کروم براوزر باندې به کلیک وکړئ او بیا به الویز باندې کلیک وکړئ تر څو دا کیپچا ډایرکټ خلاصیږي. که چیرته کیپچا تاسو ته راغله هغه بیا تاسو ته هر یو شی چې درته ښولي هغه سلیکټ کړئ. دلته کیپچا ما ته رانغله. اوس به دلته تاسو ته یو کوډ راسي، هغه کوډ به دلته ورکړئ. کوډ ته لږ انتظار باسو چې تر څو کوډ راسي. دا د دوستانو کوډ راغی 3500850 3500850 دا کوډ ورکړئ. کله مو چې کوډ ورکړ دلته به تاسو نه ریفرل کوډ غواړي. ریفرل کوډ ډیر مهم ده. دغه ریفرل کوډ باید تاسو ورکړئ. دلته راجمع کوونکې شمیره تلیفون شمیره به باید ورکړئ تر څو تاسو ته 100 افغانۍ درکړي. که دا کوډ ورنه کړئ نو تاسو ته 100 افغانۍ نه درکوي. نو دغلته به تاسو ورکړئ 8154903 8154903 دغه شمیره به حتما ورکوئ. که چیرته مو ورنه کړه نو تاسو ته 100 روپۍ نه درکوي. نو بیا به پر مخ تلل په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته مو کله چې کلیک وکړ نو اوس به بیا دلته تغییرول یا ایډیټ دلته به تاسو ته ایلي ایډیټ یا تغییرول په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ دلته اوس تاسو اکاونټ تصدیق شوی نه وي. نو باید تاسو د دې لپاره چې 100 روپۍ درکړئ باید تاسو خپل اکاونټ تصدیق کړئ او خپل پین چینج کړئ. نو اوس اکاونټ موږ څنګه تصدیق کولی شو؟ دلته تاسو په دې تصدیق شوی نه دی یا ناٹ ویریفاید باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې باندې به کلیک وکړئ او دلته تاسو تذکره او پاسپورت باندې تایید کولی شئ. نو زه یې غواړم په تذکره باندې تایید کړم. تذکره باندې کلیک کوم. بیا لږ ورته انتظار وباسئ. نو تاسو ته دا ډول صفحه خلاصه سي. بیا به په دې آغاز کنید په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به بیا درست سمه ده په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړو اوس دغه زما تذکره د تذکرې نه موږ څنګه څه ډول عکس اخیستلی شو؟ نو دلته به تاسو داسې سکین به یې کوئ. په صفا ډول باید تذکره سکین کړي تر څو زر ستاسو اکاونټ تایید شي. دلته به تاسو انجلیټ اینډ ټاپ باندې کلیک وکړئ. په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ
اوس دغه تذکره چې د صفحه نه شوله نو دلته بیا به تاسو نه خیر په دې باندې کلیک وکړئ او بیا به تاسو خپله تذکره دلته په صفحه ډول تاسو سکین کړئ. دوستانو که چیرته تاسو تذکره صفحه ډول ښکارېدله نو بلې تصویر واضح دی په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دلته کلیک وکړ بیا به ستاسو نه د خپل سلیپي یا تصویر غواړي هغه به هم تاسو واخلئ. بیا تاسو ته دې ډول صفحه خلاصه سي. دلته به مهرباني وکړئ یوه سلیفي واخلئ او ماسک لرې کړئ. دلته به تاسو درست په دې باندې کلیک وکړئ. دلته به اوس له ځان څخه یوه سلیفي واخلئ. سلیفي به څه ډول اخلئ چې ستاسو مخ صفحه ښکاره سي. دلته شین خط راځي، وینې دغه دوستانو دا شین خط. سترګې به پټې او خلاصې کوئ. اوس دغه د سلیفي واخیستل شوه. دا د درست یا سمه ده. دلته موږ ته ویریفیکیشن فیلډز یعنې بیا باید موږ دغه تذکرې عکس واخلو. نو په دې ډول تاسو هم کولی شئ چې خپل اکاونټ ویریفای کړئ او دلته به بیا تاسو نوم ورکړئ. نوم هر څوم تذکره کې وي نوم هغه به دلته ورکړئ. دلته به تخلص ورکړئ او دلته به تاسو خپل ایمیل ورکړئ. زه ورکوم. دلته به تاسو خپل ایمیل ورکړئ. که نه یې ورکوئ هم کومه پروا نه کوي. بیا به تازه کولو باندې کلیک وکړئ. دا مو خلاص. بیا به دلته راسئ دوستانو، تاسو باید خپل پین چینج کړئ. کله پین چینج کولو لپاره دلته بټوا یا دلته والیټ تاسو ته لیکلی وي په دې باندې به کلیک وکړئ. دا لاندې اپشن تاسو ګورئ په دې باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو ته په دې بټوا حساب پې بټوا جوړول په دې باندې به کلیک وکړئ. لږ به ورته منتظر شئ. تاسو څه کوئ؟ دلته دغه درې ټکي دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته پین بدلول بدل کړئ په دې باندې به کلیک وکړئ او دلته پخواني پین کې به تاسو 4 وارې 0 ورکړئ او نوی پین کې به بیا تاسو هر یو پین چې تاسو ورکوئ هغه به تاسو ورکړئ. مثال زه ورکوم 10 څلور نوي دا ما ورکړ. دلته به لاندې دغه بیا تایید کړئ 10 بیا و تایید کړئ په دې باندې کلیک وکړئ. نو ستاسو اکاونټ به جوړ سي. کله چې اکاونټ مو جوړ سو نو دوستانو کله چې پین مو چینج کړ بیا به دلته ویني دلته تاسو ته ویریفاید ولیکي یعنی تایید شوی په دې ځای کې. نو که چیرته تایید شوی تاسو ته ولیکي نو تاسو اکاونټ به جوړ وي. بیا به راسئ په دې ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته دغه ویني دغه غشو په دې نشان باندې به کلیک وکړئ او بیا دغه کله چې کلیک وکړ هغه پین به ورکړئ کوم چې چینج کړی وو 10 نو کله مو چې دغه پین ورکړ نو تاسو اکاونټ ته به ډایرکټ 1000 افعانی جمع سي.
اوس دلته تاسو به کلیک وکړئ ګورو دوستانو تاسو ته به داسې یو پیغام راځي چې ستاسو حساب تازه شو یا ستاسو حساب اپډیټ شو نو دلته تاسو ته به 1000 افغانی جمع شي نو باید تاسو خپل اکاونټ ویریفای کړئ او دلته دوستانو اوس که تاسو ته پیسې درکړي بیا به یې څه لکه خپل موبایل ته لیږئ دلته موبایل کریډیټ اخیستل په دې باندې به کلیک وکړئ دلته به تاسو څومره پیسې چې لیږئ هغومره به مقدار ولیکئ او دلته به دوستانو بیا په بل په دې باندې به کلیک وکړئ او بیا و تلیفون شمیره ولیکئ کومې شمیرې ته چې لیږئ هغه موبایل شمیره به ولیکئ هر شمیرې ته چې لیږئ هغه به ولیکئ او په بل باندې کلیک وکړئ نو سټیپ به ستاسو موبایل ته پیسې ورسیږي نو دا وه د پیسو لیږلو طریقه نو دوستانو دغه زما اکاونټ چې دا ویریفای نشو نو ما ځکه نشو ویریفای چې په دې تذکره باندې ما بل اکاونټ جوړ کړی ده زه هغه اکاونټ هم تاسو ته درښیم دا دی دوستانو زما په دې اکاونټ کې 1221 افغانۍ پاتې دي نو دلته اوس که چېرته زه دا ترلیږم ما پرون ترې ولېږلې په اوته کې 500 نه زیاتې نه ترلیږل کېږي خو زه تاسو ته به راتلونکي ویډیو کې دا طریقه در وښیم چې موږ څنګه کولی شو 500 څخه زیاتې پیسې له حسابپې څخه ولیږو نو دوستانو که چېرته تاسو غواړئ چې پیسې بل چاته ولیږئ پیسو طریقه لیږلو طریقه خو مې تاسو ته ولیږله وښوله چې څنګه موبایل ته لیږلی شو هغه به موبایل کریډیټ اخیستل په دې باندې به کلیک وکړئ که چېرته غواړئ چې بل چاته پیسې ولیږئ بیا به پیسو لیږل په دې باندې به کلیک وکړئ کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ دلته به د پیسو مقدار ولیکئ مثال زه پیسو مقدار لیکم او بیا بل باندې کلیک وکړم بیا دلته تاسو موبایل کومې شمیرې ته چې غواړئ پیسې ولیږئ هغه د موبایل شمیره به ورکوئ زه هغه ورکوم هغه دا شمیره به ورکړئ او بیا به په بل باندې کلیک وکړئ که دلته به تاسو خپل یاداښت دلته دننه کړئ هغه کوم پین ده چې ده هغه به تاسو ورکړئ مثال زه ورکوم هغه به ورکړئ او بیا به په پرمخ تلل په دې باندې کلیک وکړئ او 1092 خپل پین به ورکړئ اوس ګورو دلته زموږ په اکاونټ کې څو پیسې پاتې شوي دلته ګورو موږ خپل حساب تازه کوو پیسې لاړې نه څه ستونزه رامنځته شوه دلته ګورو دوستانو معاملې کې دغو کې ګورو چې تللي او که نه دي تللي خو په همدې ډول لیږلی شئ بل حسابپې اکاونټ ته نو دغه نه دي تللي نو څه ستونزه وکړي نو په دې ډول تاسو هم کولی شئ چې پیسې ولګئ نو دوستانو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو راتلونکو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ اوس یې ګورو نو پیسې نه دي تللي هلته موږ ته یې میسیج راکړ چې ستاسو پیسې نه دي تللي نو دوستانو دغه وه د حسابپې د اپليکشن د جوړولو طریقه که چېرته مو ویډیو خوښه شوې ویډیو درسره لایک کړئ او دوستانو زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ تر څو داسې نورې ویډیوګانو تاسو ته زموږ لخوا چې جوړیږي تاسو ته پر وخت سره در ورسیږي او دوستانو نورو ملګرو سره هم دغه ویډیو شیر کړئ تر څو هغه کومې ستونزې چې لري هغه به حل شي نو تر بلې ویډیو پورې د الله په امان